السلام علیکم ناظرین زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبره ژوند به مو خطرېږي یو بل جمعې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف دپاره خوشحالۍ راوړي نن د جمعې ورځ وه او د پاکستان تحریک انصاف ته هغه بریکینګ نیوز میلاو شوی دی چې د دې نه مخکې شاید چې پاکستان تحریک انصاف ته داسې بریکینګ نیوز یا د خوشحالۍ خبر په دې یو نیم کال کې میلاو شوی سایپر کیس کې پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي صاحب چې کوم دی هغې ته ضمانت میلاو شو او هغې ته دا ضمانت په دې شرط باندې میلاو شو چې هغې به په سپریم کورټ کې 10 لاکھ روپۍ چې کوم دی ضمانتي مچلکې جمع کوي او د هغې نه بعد چې کوم دی دوی به د دوی دا ضمانت چې کوم دی دا منظور کړی شو خو اهم خبردار چې دا یوه جمعه چې کومه ده د پاکستان تحریک انصاف دپاره بیا یو د خوشحالۍ خبرې راوړ دارنګې دا دوباره په پاکستان مسلم لیگ نون باندې چې کومه ده یو باري پرېوته ځکه چې د دوی په قسمت کې همیشه جمعه چې کومه ده دا په دوی باندې ډېره درنه پرېوتې وي په دې کې سپریم کورټ چې کومه ده ډېر اهم ریمارکس راغل دي دا ریمارکس تاسو مخکې ته ږدم او دا ریمارکس چې کومه دا ډېر زیات اهم هم دي او دا سایپر کیس چې کومه دا به تقریبا ستاسو په ذهن کې را هم شي چې دا سایپر کیس اصل کې سو او په دې کې سو دننه په دې کې چې کومه ریمارکس راغل دي د چیف جسټس چې کومه زموږ سره نگران چیف جسټس صاحب دی هغې ویلي دي چې دا سایپر کیس که چېرته موجود نه و نو د قومي سلامتۍ کمیټۍ دا 2 اجلاسونه په دې باندې ولې شوي دي ډېر ذهن کې دا شی وساتئ هغې ته دا تپوس کړلی که چېرته تاسو دا وایئ چې عمران خان صاحب دا غلطي کړله چې دا سایپر موجود نه و او هغه کاغذ داسې خوځولی و چې د دې د وجې نه زما حکومت چې کومه دی دا غورځېدلی دی نو وایي چې دا سایپر موجود نه و نو بیا د قومي سلامتۍ یو نه بلکې 2 کومه د اجلاسي ولې شوی بیا مزید هغې ویلي چې شهباز شریف صاحب دا ولې ویلي چې هغه سایپر چې کومه دی هغه چېرته ورک شو دی دویم اهم دغه چې کومه دی تپوس یې کړی دی بیا هغه ویل چې شهباز شریف صاحب چې کومه دی په کومه دستاویز باندې قومي سلامۍ چې کومه اجلاس و دا دوی راغوښتلی و دا قائم مقام چیف جسټس صاحب سردار طارق مسعود صاحب چې کومه دا هغوی دا ریمارکس ورکړي دي بیا هغې مخکې ویلې چې قومي سلامتۍ کمیټي چې کومه ده په هغې په اجلاس کې د دې سایپر پیش کړی شوی نو پراسیکیوټر راجا رضوان صاحب عباس صاحب چې کومه دی هغې ویلې چې او بالکل دا پکې پیش کړی شوی و نو بیا هغه ویل چې دا څنګه ممکنه کیدی شي چیف جسټس صاحب چې کومه دی ډیکوډ کړی و د هغې نه بعد چې دا کومه کاپي چې کومه ده دا په قومي سلامتۍ کې پیش شوی نه ډیکوډ کړی و دا کومه سایپر چې کومه و دا ډیکوډ شوی و یعنې هغه کومه کوډینګ کې چې راغلی په کومو الفاظو کې د هغې نه ډیکوډ کړی او دا بیا هلته پیش کړی شوی و بیا مزید هغې وویلې چې سایپر معاملې باندې چې غیر ملکي قوت ته څنګه فایده رسېدله دا جسټس اطهر من الله صاحب دا تپوس کړی دی چې تاسو خو وایئ چې د سایپر د کیس د وجې نه پاکستان ته نقصان ورسېده او هغه بل کومه قوت چې کومه دی د بل کومه قوت خبره تاسو کوئ چې هغې ته نقصان رسېدلی دی نو هغه وایي دا کومه دستاویزات چې کومه دي دا کومه کاغذونه یا دا کومه خط چې تاسو موږ ته ښیم د دې نه خو داسې معلومیږي چې پاکستان ته فایده ده او بار موږ ته څه دی کومه بل قوت چې کومه دی هغې ته نقصان دی بیا جسټس اطهر من الله صاحب چې کومه دی هغوی نور هم ریمارکس ورکړي دي او دا ریمارکس چې کومه دی دا ډېر زیات اهم ځکه دي که نه چې په دې باندې سوچ پکار دی چې آخر دا ریمارکس دوی چې کومه تپوسونه کړي دا په دې موجوده حالات کې روان دي که نه بیا هغوی ورته وویله چې آیا دا موجوده حکومت چې کومه دی کومې ته چې موږ نگران حکومت وایو یا دې ته تاسو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت هم ویلی شئ وایي چې آیا دا حکومت چې کومه دی دا د 1970 یعنی 1970 او 1975 یعنی 1977 والا حالات چې کوم دي دا په ملک کې دوباره غواړي موږ ملک داسې حالات ډېر راغلي د دې نه مخکې هم راغلي د دغې نه بعد هم راغلي خو دا 2 خاص ټیمونو کې تاسو لیدلي چې بنګلادیش هم زموږ نه جدا شو او حالات په دې وخت کې ډېر زیات خراب وو نو هغه ویل چې آیا دا کومه حالات چې د پی ټي آی سره روان دي دا څه چې د پی ټي آی سره روان دي آیا د دې د وجې نه تاسو د 1970 او د 1972 دا وخت دوباره په ملک کې غواړئ بیا هغه ویلې یو اهم سوال دی او په دې باندې صرف پاکستان تحریک انصاف له سوچ نه دی پکار بلکې چې څومره سیاسي پارټیانې دي په پاکستان کې ټوټل غونډو له په دې باندې سوچ کول پکار دی که دا پاکستان مسلم لیگ نون دی که دا مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ده که دا پاکستان پیپلز پارټي ده که دا مهاجرینو پارټي ده که دا وړه پارټي ده که دا نیشنل ده که دا عوامي د کاره یو پارټي چې د ټوټل په دې باندې سوچ کول پکار دي دا کومه ریمارکس چې په دې کیس کې راغلي هغې ویلي دي چې په هر دور کې سیاسي رهنما چې څومره سیاسي رهنماګان دي د هغې سره داسې سلوک ولې کیږي بیا هغې مزید ویل که چېرته سابق وزیر اعظم د جیل نه بار راشي د دې نه به څه نقصان وي ملک ته او هغې ویل چې دا سوال چې کوم دی دا سابق دغه یار باندې چیرمن پی ټي آی عمران خان صاحب نه دی بلکې دا د
عوام د حقوقو خبره ده او عدالت چې کومه دا به عوامو ته حقوق ورکوي. بیا وکیل سلمان صفدر صاحب چې کومه ده د شاه محمود قریشي صاحب وکیل دی، هغوی د شاه محمود قریشي صاحب د جلسې هغه تقریر چې کومه ده هغه یې واورولو او هغې په هغې کې ویله چې شاه محمود قریشي یا وزیر خارجه صاحب چې کومه دا په خپله باندې هوښیار و او هغې ته دا اندازه وه چې کوم خبره په کوم وخت کې کول دي او په کوم وخت کې نه دي کوله. او هغې ویله چې دا سایپر هغه کیس چې کومه عمران خان صاحب سایپر داسې خوځولی ویل چې دا سایپر چې کومه ده شاه محمود قریشي صاحب چې کومه ده هغې عمران خان صاحب ته دا سایپر ورکړو او عمران خان صاحب دا سایپر چې کومه ده دا په جلسه کې هغوی دا بیان کو. نو هغې ویل چې دا چیف جسټس ریمارکس ورکړی و، هغې ویل چې شاه محمود قریشي صاحب چې کومه ده هغه ځان بچ کړو او عمران خان صاحب یې په دې کې څه کړو ونښلاوه. بیا مخکې چې کومه ده د سایپر کیس چې کومه ده د دې په حوالې سره چې دا کله دا ضمانت منظور کړی شو نو د هغې نه بعد چې کومه ده د عمران خان صاحب کوم وکیل صاحب چې کوم هغې بار میډیا ټاک کړی سلمان صفدر صاحب د هغې دا میډیا ټاک چې کومه ده دا هم ستاسو مخکې ته ږدم. هغې ویل چې نن د سایپر کیس چې کومه ده د خپل انجام ته ورسېدو. هغه ویل چې څومره مقدمات هغه ټوټل ختم کړی شو او وایي د سایپر کیس چې کومه ده وایي د پړۍ نه چې کومه ده هوا ووتله د دې یعنې د دې هوا اوس بار شوه او وایي دا سایپر کیس چې کومه دا وبایللی شو او وایي داسې یو بتنګل غونته کې جوړ کړی شوی یعنې یو مکس اچار د دې نه جوړ کړی شوی. هغې ویل چې له لسو نه واله 12 سپېرې دا سوالونه چې کومه دا عدالت تپوسونه وکړو خو د سرکار سره د دې هېڅ قسمه جواب نه و او وایي د دې نه مخکې د سرکار به دا تاثر ورکاوه چې په دې کیس کې به عمران خان صاحب ته سزای موت سناویږي یعنې سزای موت به هغې ته په دې کیس کې ورکولی کېږي. بیا هغې مزید وویلی چې د سپریم کورټ نه داسې ویوز راغلی چې د هغې په دغه کې ول چې په ټرایل کوټ کې به سرکار ته د هغې سمبالول چې کوم ډېر زیات مشکل شي یعنې هغه به دا کیس چې کومه دی هلته به دا ټرایل کې به دا ویوز چې کومه دی هغه به سمبال نه کړي. بیا د پی ټي آی چې بل کومه یو کیس و د لیول پلینګ فیلډ دا هغې په حوالې سره درته هم وایم چې پی ټي آی لیول پلینګ فیلډ چې کوم و د هغې متعلق درخواست چې کوم و هغه سپریم کورټ د هغې په باره کې ویلي دي. سپریم کورټ وینا وه چې الیکشن کمیشن چې کومه دی چې څومره شکایات دي د سیاسي پارټیانو هغه دي حل کړی شي او هغې ویل چې الیکشن کمیشن چې کومه دی صرف پی ټي آی ولې سنګل آوټ کوي یعنې صرف واحد یوه پارټي چې کومه ده د الیکشن نه بار کول دوی ولې غواړي. دا ریمارکس د چا چیف جسټس اطهر من الله صاحب ریمارکس. بیا کاغذات نامزدګي لپاره چې کومه ډېرو کسانو د درخواستونه دایر کړي چې پای کې مولانا فضلالرحمن صاحب او پای کې پاکستان پیپلز پارټي وه او یوه بله پارټي وه چې هغوی دا کیس ورکړی چې دا کومه وخت چې موږ ته د کاغذات نامزدګۍ لپاره راکړی شوی دی په دې کې دا ممکنه نه ده چې موږ پراپر یعنې په ښه طریقې سره د خپل کاغذات نامزدګي چې کومه دا جمع کړو ځکه که زموږ نه پکې څه غلطیانې وشي نو د هغې د وجې نه بیا زموږ دا کاغذات نامزدګي چې کومه دا به کینسل کړی شي. نو د هغې چې کومه د الیکشن کمیشن هغوی ته مزید 2 ورځې ورکړل دي او الیکشن کمیشن ویل چې د اتواره پورې چې کومه تاسو خپل الیکشن کاغذات نامزدګي چې کومه دا جمع کولی شئ او ریټرنینګ افسران چې کومه دا کاغذات نامزدګي جان پړتال چې کومه دوی به د 15 نه واله د 13 دسمبر پورې کوي او انتخابي پروګرام دا نور باقي چې څومره سرګرمیانې دا په خپل وخت سره کیږي. بیا د پی ټي آی چې بله کومه اهم کیس و هغه دوی ته به آیا د بلې نشان یعنې د بیډ نشان به پاکستان تحریک انصاف ته میلاویږي که نه به میلاویږي د هغې په حوالې سره چې کومه دی د پېښور های کورټ حکم و چې نن به دوی خامخا چې کومه دی د دې په حوالې سره فیصله ورکوي. الیکشن کمیشن د قانون مطابق چې کومه دا به فیصله کوي او اسلام آباد های کورټ چې کومه دا فعال و دا دیو برسر ګوهر علي صاحب ته ویلي لاهور پېښور های کورټ چې تاسو هلته ولې نه ځئ او هلته تاسو ولې رجوع نه ده کړ نو هغې ورته وویل چې دلته بهتر سهولیات دي نو په هغې په جواب کې ورته جسټس عتیق شاه صاحب ویلې چې تاسو خو د یو پارټۍ چیرمین یئ او تاسو داسې خبره څنګه کولی شئ ځکه چې موږ خو ټوټل چې څومره فیصلې کوو دا غونډې د قانون مطابق کوو. بیا د بلوچ چې کومه معامله ده که موږ چېرته وګورو موږ یو مسلمان ملک یو او مسلمانان چې کومه دي دا بهتر دغه چې کومه دی سهولیات خلکو ته ورکوي حقوق ورکوي او اسلام چې کومه دی د هر چا دپاره د هغه حقوق چې کومه دي هغه ظاهر کړي خو زمونږ په ملک کې چې کومه دی چاته حقوق نه میلاویږي دا د یخنیانو شپې دي او د بلوچستان نه زنانه ماشومان چې پای کې د 10 ورځو ماشومان هم شته د 20 هم شته او د 10 ورځو هم شته او هغه اسلام آباد ته راغلي خو د بدو د قسمت نه هغوی ته په اسلام آباد کې
دونه ځای نه میلاویږي چې هغه پکې صرف کینی. نو د هغې په حوالې سره چې کومه د هغې د ګرفتارۍ په حوالې سره نن هم سماعت شوی، نو د هغې په حوالې سره ته هم د های کورټ په حکم باندې آی جی اسلام آباد چې کومه دی دیو راغوښتلی شوی او بیا د هغې نه سوالونه کړي. د اسلام آباد های کورټ په حکم چې کله آی جی اسلام آباد چې کومه دی هغه کورټ ته داخل شو، نو هغې ویلې چې زموږ سره 214 کسان چې کوم دي دا په حراست کې دي چې په هغې کې 4 دیش چې کوم دي دا په جوډیشنل ریمانډ کې دي او یو پکې په فزیکل ریمانډ کې دی موږ سره. بیا چیف جسټس صاحب ورته وویلې چې سهار خو دا خبر راغلی و چې ښځې او ماشومان چې کوم دي دا واپس بلوچستان ته لیږلی شي. نو هغې په جواب کې ورته آی جي اسلام آباد صاحب ویلې چې کومه کسانو غوښتله چې د واپس لاړ شي د هغې دپاره موږ د بس ارینجمنټ کړی، یعنې بسونه هم ورته تیار کړي او اوس چې کومه دي هغه زنانه او ماشومان چې کومه دي هغه په آیټن کې موجود دي. آی جي اسلام آباد صاحب ورته نو چیف جسټس صاحب هغې ته وویلې چې په آیټن کې دا ماشومان او زنانه ولې موجود دي، ځکه چې دوی کوم ځای ته غواړي د ملک دا د دوی حق دی چې دوی هلته تللی شي او هلته پرامن احتجاج کولی شي، دا د دوی بنیادي حق دی. نو که موږ وګورو بلوچان دي که پښتانه دي که هر څوک چې دي دا د دوی بنیادي حق دی. که په پاکستان کې یو کس اوسیږي نو دا د هغه بنیادي حق دی چې هغه پرامن احتجاج وکړي او بل دا صرف په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې چې کومه دا بنیادي حق دی. او بالخصوصا چې په کومو ملکونو کې ډیموکراسي ده په هغه ملکونو کې چې د ټوټلو خلکو ته دا حق حاصل دی، خو د بدې د قسمت نه دا زموږ په ملک کې پاکستان شهریانو ته هم نه دی حاصل او د بایر ملکونو چې کومه شهري دي کومه خلک په پاکستان کې اوسیږي هغې ته خو بالکل حاصل نه دی. لکه څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په شروع کې وویل چې په یو کې کې پاکستاني شهري چې کومه دي هغه هلته پاکستاني جنډې ورسره وي او ګرځي، خو د بدو د قسمت نه که چېرته یو افغانی شهري د پاکستان په ملک کې هغې د افغانستان جنډه راواخیستله نو موږ هغه بیا وایو چې دا غدار دی. که هغه چېرته د خپل ملک دپاره هم په پاکستان کې اواز اوچت کړي چې زموږ په ملک کې دا زیاتی کېږي نو بیا هم موږ هغه دا قرارو چې دا کس چې کومه دی دا غدار دی او دا د پاکستان سره غداري کوي. بیا که موږ خپل شهریانو طرف ته راشو، که موږ موجوده حالات کې د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړو نو د پاکستان تحریک انصاف جنډه یو شهري په خپل گاډي نشي لګولی، په خپل کور یې نشي لګولی، په جیب کې نشي ګرځولی او دی د پاکستان تحریک انصاف په حوالې سره خبره هم نشي کولی. دومره سخته پابندي ده. دارنګې په 2013 کې موږ لیدلي چې پاکستان مسلم لیګ نوم چې کوم دی د هغې په حوالې سره چا خبره نشوه کولی. نو دا زموږ د ملک شهریان چې کوم دي د دوی سره مسلسل د عرض سره روان دي. څرنګه چې تاسو په ریمارکس کې دا واورېدلو چې څومره سیاسي پارټیان دي هغې ته پکار دی چې دا غونډ کینی او په دې باندې سوچ وکړي چې آخر دا د دوی سره څه کېږي او همیشه چې کومه دی د تضلیل د سیاسي رهنماګانو ولې کېږي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله